بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو وینئ موږ په ضلع نوشیره کندهار کې موجود یو یقینا چې نن یو پیره بیا شیطان خفه شو کله چې د دوه مسلمانانو روغه کېږي دشمنۍ پر ورولۍ په دوستۍ بدلیږي نو هلته کې شیطان ملعون چې کوم دی هغه ځای نه په خفګان ځي او خفګان باندې چې لاړل نو هغه کم خلک چې هغه د چا د وجې لاړه هغه مشران درانه ما سره موجود دي چې موږ سره د دې جومات امام صاحب هم موجود دي او بل هغه دوه خواږه درانه مشران چې کوم دي ما سره موجود دي ملک اصغر صاحب او سراج ملک صاحب چې کوم دي نو موږ سره موجود دي یقینا د دې یو ډېر لوی ایفرټ نن چې کوم دی هغه دشمني چې پای کې د یو بل نه مړي شوي خو هغې چې وکتل چې زندګي نوره هسې زمونږ ابسته نو نن د ورولۍ یو لاس یې ورکړه ما سره ملک اصغر صاحب نه باول تپوس کوم سلام علیکم وعلیکم السلام یقینا تاسو ته خو مبارکباد پیش کوو جي دا دویمه روغه ده چې په دې کې دا خلک دا نن چې په جومات کې دی پرون د یو بل دشمنانو نن دوستان شو څه میسیج د ستاسو طرفه دې خلکو ته نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما خو د خلکو ته دا میسیج دی بار بار زه د خلکو ته دا خبره کومه چې بای د تنازعات د خیر او شر د انسان سره راغلی دی او بده پورې به وي که نه خو چې کلم داسې یو تنازع راځي پیښیږي خامخا به راځي نو زه دا دی ته دا میسیج کوم چې راځي دی همداسې د سپینګیري مشرانو ته د کیني او انشاءالله چې دی ته کیني نو دا مسلې به په یو ټک خلاصېږي که تاسو بجای د دې نه عدالتونه او تاڼې زغلوئ نو دا تنازع نه ختمیږي او نه به ختمې شي او مزید به نور سیوا کېږي ښه خبره دا ده چې دا خلک د راشي او د مشرانو ته د کیني او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا یو تنازع ولا خلاصه کړو په دې میاشت کې بس ستاسو دا څومره روغې وي چې یاره زما یقین دا دی بله ورځ مې کاري صاحب ته ویلي چې کاري صاحب ته خو په داسې ګټې خو زه روزانه دوه او یا کاله روزانه ګټم که نه نو زما یقین دا دی چې دا به 10-15 روغه به وي 10-15 یقینا چې موږ ډېر خوشقسمته یو چې د رحمت فرشتې نن راغلي دي او موږ هم دلته کې مېلمانه شوي ما سره ملک اسراج صاحب چې کوم دی نو موجود دي چې داسې مشرانی په یو کلي کې نو هلته چې کوم دی نو دا دشمنۍ په دوستۍ بدلول دا ګرانې نه وي سلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب تاسو رالی دی روغې له دلته کې دا روغ وشوه زویمه چې زمونږ د کلي دا مشران چې کوم دي مونږ په دې فخر کوو لکه په تاسو رنګه مشران باندې فخر کوو چې دا خلک راولي او دلته روغې کوي هسې د دې نقصانات څه دي دشمنو نحمده ونصلي علی رسول الکریم اول خو زه د دواړو طرفین چې کوم دي شکریا ادا کوم چې موږ د دواړو طرفین ته لاړو اصغر صاحب زه اقبال صاحب او دی ته مونږ کېناستو دی زموږ خبره ومنله یعنې خبره دا ده چې په کوم کار کې شیطان وي سمه خبره په سړي نه لګي او د شیطاني خبره په سړي باندې لګي دې کې هر څنګه دا 2 کاله تقریبا زما او د اصغر صاحب وشو په دې فیصله کې خو الله رب العزت ته چې کله مقرر شوه حکم یې وشو د پاک بادشاه نه ګینې دا مونږه د روژې نه 3 ورځې مخکې تړل پرانیسته کړي وو خبره خلاصه وه اصغر صاحب پکې سکیډن وکړو هغه پاتې شوه بیا پکې راغو روژه بیا د اخري اشاره باندې ما ده ته ووې چې بهی که دا شی وروستو یې ته ټیک نه نو زه به د اعتکاف ته کښېنم نو ده ماته وی چې اعتکاف ته کښېنه زه لا برابر نه یم بیا د اختر په 3 ورځ زه بیمار شوم نو حکم د بادشاه نه نو شوی کله چې د بادشاه نه حکم وشو نه پکې درنګ و نه ساتو خو دا څنګه چې اصغر صاحب ووی نو دوم دغسې پکار دي چې یو سړی دی دا تنازع راځي خامخا راځي په کور کې چې دوه لوښي وي او یو ځای شي ګړب ګړوب کوي انسانان یو ټولې دعاګانې د نبی علیه صلات وسلام الله رب العزت قبول کړي خدا یو دعا د شر شدت دا دعا الله رب العزت نه قبول کړي نو دې دپاره الله رب العزت بیا په دې ملک کې داسې مشران پیدا کړي دي چې هغوی ته یې د جنت ته تلو یو ذریعه جوړه کړې ده ډېره مننه زبردست میسیج دی د جنت د تلو یو ذریعه جوړه کړې کومو خلکو ته دا چې ولاړ دي یقینا چې زمونږ عالم دین مولانا صاحب چې کوم دي نو موجود دي دوی به هم دا دغه کوي چې یاره زمانه تپوس اول شوی ولې چې دا خو زمونږ مشران دي خو ما وی چې یاره دا لاست اکثر د بچو نه غلطي وشي نو د پلار بیا دا غلطو دغه کوي نو دوی به د قرآن روشنۍ کې بجي دې هغه دغه لږ غونډه کې 1 منټ بیان کوي چې د دې څه نقصانات یې موږ له څه کول پکار دي چې نن ستاسو په دې کانډورو کې سپین جومات کې کومه روغه ده
نو دا د دوه مسلمانانو په مابین کې اوروغه ده زما میسج خلکو ته دا دی چې نور ځای کې د خلک د علماو د نیکانو خلکو او د داسې سپینګرو خلکو خبر دې مني ان شاء الله د دې د دشمنیو په روغو سره بدلیږي او دغه کلی به الله پاک چې کوم د جنتونه جوړي الله دې موږ تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. ډیره مننه جی. دا اجمل بھائی تاسو راشئ جی دیخوا اجمل بھائی دا روغ وشوه تاسو خوشاله؟ ډیر خوشحال یو او د ټولو مشرانو شکریا ادا کوم د دوانو طرفینو چې کوم جرګمار دي هغه یې مونږ ډېر زیات شکریا ادا کوو راغلي چې څونه مېلمانه دي او خاص کر ستاسو د ټولو مونږ ډېره شکریا ادا کوو. مننه جي. دا راته ووایه دشمني مو وه هسې وخت په څنګه تېرېده؟ دشمنی کې خو چا وخت هم ښه نه تېرېږي او دا میسج دا دی چې بس انشاءالله ورورولي به کوو یو بل سره غم قادي کوو او زاړه هر څه به هېروي انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا جي هغې چې څنګه ووې چې مونږ بالکل هر څه پرېښودل نن نه بعد برونه یو څنګه چې ملک اصغر صاحب دی په خپل تقریر کې وي چې مونږ دلته یو بل نه مړ هم کړي هر څه هم کړي خو هغه مینه موږ دا نه سیوا شوې ده چې مخکې به کومو د هغې نه چند سیوا نو سې په دې به تاسو عمل کوئ؟ بالکل مونږ پرې ډېر خوشحاله یو د الله حکم پکې وشو د اصغر صاحب د سراج ملک صاحب د بالي منبر صاحب سکندر صاحب د دوی مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې مونږ د خدای کور ته راغوښتي یو او په دې کې مونږ لکه خپل وروڼه شو ټوله مخالف نه یو بس دا زموږ وروڼه دي زمونږ ډېره خوشحالي ده. جی بالکل یقینا دا نن چې کومه فتونه دي یا نن چې څه دي دا ګوره زمونږ د دې عمل د وجې دي مونږ الله سره لاس لګو مونږ له الله سره قطعا لاس نه لګول پکار مونږ له رونه کېدل پکار دي که زمونږ دشمنۍ طرفګنۍ یو بل معقول پکار دي بل یو بل سره هغه رویه ساتل پکار دي څنګه چې مونږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم هدایات دي. نن زویما چې د اسمان کې او فرشتې رحمتونه په دې ځای نمایه راوري ولې چې نن دا کومه فیصله وشوه نو یقینا چې الله پاک په خپله وایي چې زه خوشحالېږم په هغه مجلس باندې کوم ځای کې چې یو دوه زړونه روغ وي او خوشحاله وي نو الله دې چې کوم دی نو دوی له د دې عوضونه ورکړي دا کوم مشران چې وه د دې جرګې ملک اصغر صاحب او سراج صاحب چې یقینا د دې مشرانو ډېر لوی دغه او بیا زه د جرګې دا چا چې روغ وشوه نو دوی ته خپل طرفه پښتونیو د طرفه مبارکي ورکوم او الله دې وکړي چې دغه شان په دې کنډرو کې د ورورولۍ او داستان یو نمونه دا جوړه شي. اجازت راکړئ د الله په امان. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।